راغلیو شینوارو ولسوالۍ ته غني خیلو میلې ته چې دلته ننوځو د هیوادوالو سره د زړه خواله کوو د دې میلې اړوند ټول معلومات له تاسو شریکوو موږ سره تر پایه پاتې شئ خپرونه راسره وګورئ روپۍ دا رانه اخلي 10 روپۍ واسه شته نه دي ډوډۍ دې خوړلې کم دسې ده نه لیو همداسې لیمړ روپۍ چېرته یي خوشحاله یې خفه ډېره خفه یم خفه یې خوشحاله شوم اوس چې تاسو مې ولیدل چې شی خرڅې چپړې دا سړی پیدا کوم چې چېرته لټوي زه د بره جوماتو کې وګورم کوم جومات کې ناست دي دا ستاسو کې زما دي دا ستا سترګې زما دي تا ماته د یارۍ ویلې دي تا ماته د یارۍ ویلې دي نه او شینواري لونګي نه ډېره زیاته مننه شابه ګل ګل راځه چرچله پکړو راځه شابه ول به خوري به وړي راځه ګل ګلې وای ما نه پیژنې ولې وای وزګارې مې کړې خولې وای ودان کلي مې وران کړې نړوم سمروجونه خو داخل پې جړوم واه واه وای غوښې چونچو وخوړې او ډوکې مې پاتې نه شو وای څه په ناز به ګرځېدلې واه واه زه در واوړم صبر لله تا نه چې زه پوښتنه وکړم چې په غوسه نه شي راته سلامونه او نیکي له احترامات او پیرزونه درنو دوستانو رب تعالی دې ټول کړو خو جوړ صحتمنو سي ورځ راغلیو شینوارو ولسوالۍ ته غني خیلو میلې ته چې دلته ننوځو د هیوادوالو سره د زړه خواله کوو د دې میلې اړوند ټول معلومات له تاسو شریکوو موږ سره تر پایه پاتې شئ خپرونه راسره وګورئ حساب دی ماما زړه په زړه نوم دې څه ده طاهر چې د واغوستو منډۍ کې دا به دغه ټنګه ټول سامان راواخیستل ارزانه وه که ګرانه وه سودا څنګه وه ښه وه ګزاره کوي ګزارې کوه څه پیغام لري بس څه چاته دي دا څه کومه راډیو ده دا کوم تلویزیون دی ټولو افغانانو ته ده ټولو افغانانو ټولو افغانانو دې الله مل شي تا سره ټولو خوشحاله افغانانو دا ښه پیغام دی ټولو افغانانو دې خدای پاک مخه د حلالو روانه ډېره مننه خیر اوسه خوشحاله اوسه پیسې وګورئ روپۍ دا رانه اخلي 10 روپۍ واسه شته نه دي ډوډۍ دې خوړلې کم دسې ده نه لیو همداسې لیمړ روپۍ چېرته یي شی به دې خوړلی ګوره نن نه خوړې لیمړ ورته چې لږ راواچو نه یې راچې نه عزیزه شونډې خورې غوړې دي سکه پکه خو به غوړې دې ما کړي دا خو چېرته همداسې غوړې خوشکا ها چې خوړلی نه همدې ته څه پیغام لري دا پیغام له چې موږ ډوډۍ اوس خوري چې میم در باندې اوس کې که نه خالي ډوډۍ چې خرچه ته وګوره کې قضا ډوډۍ به راباندې دا وخوري په دواړو سترګو نور نشته بس که نه داسې راباندې وخوره پیغام دا چې به دا ډوډۍ راباندې وخوري دا غټه خبره ده بس زه به دام در سره وا ډوډۍ راباندې تو اوس خبرجنې که ډوډۍ پیسې درکوي چې تی نه خورې نو دې کې ته شی خوري ټماټر راباندې نه دا خوري نه خو ته هم داسې کار وکړه دې سره ګزاره وکړه لاس وړو هو که نه خو ته اوس ګوره مونږ دې مېلمانه راغلي ته مالې دلته په ما چای وڅښه ته ولې په ما چای نه څښې اوسه نشته تشي د باندې وڅکو مړه ته د جوش اوبه وسم نه لرې نه کنه زه په تا دې بې خدای غیبي رحم وکړي ډېر بې غیرتوب نه غټ شوی دی پیغام دې ورته وایه پیغام د دې چې ډېر مېلمه دوسته خلک دي که نه خو دا یو پکې داسې بې غیرته راوتی که نه هم د خپل انډیوال له څه پیغام لري
دې ته دا پیغام لرو چې یو ښه خبره یا چا څه وس نه کېږي که نه خبره کوي. طیبة صدقة ښایسته خبره چې دا ګڼ دا صدقه ده ما ته هم او خوب که راسي. نه بهترین خبر دې ورته وکړه چې یو چا چې څه وس یې باید ورکړي دا خپله یخ خبره ګیلاس صدقه اوبه چې ده. دی دا چې چا وسه او کېږي سړی ګوره زه شینوارو زوم یم شینواري ګو ډېر مېلمهپاله خلک دي باور دې په خدای وشمه په دې میله کې وګرځېدو شهر یو ځای ته زو په زور هم کشت کوي خدای دې درانه لري خدای هم باعزت لره او موږ هم د نقلو اجازت او مخکې به زو زه خو هم راځئ چې ریسار شم خدای خوشحال لره خدای مو درانه کوم لره لګاو خپه نه شئ دا هوټل دی دا هم هغه هېوادوال ګور دغه چې مې هېواد ځای دی نه ګپ مې بهر دا سره ایسته زه پوه شوم چې هر کله ته راشه د دې نه به هم ښه ګرام زه کوم زه ورسې زه پوه شم خوشطبي خلک دي ښه ځکه موږ هم پې ډاډه ورځو زه ورسې زه پوهېدم چې ته به دا خپرونه نور هم جالبه کې کنه. زه پوهېدم د عمره در باندې باور لرو خو څنګه چیس کو خپل دغه هوټل دی راځئ چې در باندې څکم ډوډۍ هم در باندې خورم هر شی صحیح ده هر وخت راشئ بس دوستانو تاسو خپرونه وګورئ موږ پهلوان سره ناشته هم کوو چې هم سره صحیح ده هر کله راځه ناشته. پهلوان څنګه یې عامره صحت دې ښه ده نوم دې څه ده خوشحال خوشحال رښتیا وایې خوشحاله یې خفه ډېره خفه یم خفه یې خوشحاله شوم اوس چې تاسو مې ولیدل چې شي خرڅې چپړې چپړې دا د ښار نه راوړې که دلته کارخانه ده نه کارخانه خو نشته همدې سټورونه دي سټور نه اخلي دی کې زیاتره وطنیم دي خلک وطني خلک اخلي که بهرني کابلي مالونه دي ټول کابلي کابلي اخلي څنګه د کارونو دا میلې څنګه دي میلې دا ګټه چې ده چې خلک لګیا دي میلو تر څه راوړي نقدم د ورځانیم ده ورځاني پکې د روپۍ مخ ده سفر نه ده څو نفر سره په کار باندې ما سره خپل دوه بچي دي دو بچي دي درې کسان او دلته اوسېږي بټي کوټ کې خدای دې خوشحال لره وروستی کې هېوادوال تا ګوري څه پیغام ورته لري همدا دی چې ټول دي بس خپل لمونځ اودس کوي او خپله غریبي دي یاره بېشکه شینواري خو مېلمهپالن تر څنګ باندې ډېر ایمانداره خلک هم دي او وار یو چې دا پیغام وړاندې کوي په پیغام کې وایي چې خپل 15 وخته لمونځ اودس وکړي بس چېرته ته اوسئ ښاد او آباد اوسئ خپل لمونځونه کوئ او دوی ته هم دعاګانې کوئ خدای دې آباد دوستانو تاسو دغه ویډیو را سره وکتله چې دغه یو ورور به دلته په میله کې لګیا ده او د هېوادوال لپاره ځلوبۍ تیاري همدې تر څنګ سماوار هم د خلکو ته چینه تیاري سلامونه وروره وعلیکم سلام خیر جوړې نوم مبارک دی نوم رحیم الله رحیم الله خانه څومره وخت چې د ځلوبۍ کار په دغه میلو کې کوي دا یاره دغه یو 10-12 کاله کېږي 10-12 کال دا میلې هره جمعه دلته لګول کېږي هره جمعه څنګه دي بازارونه ښه دي بس ګزاره کوي خوشحاله یې که نه بیخي شکر او ده د ورځې څومره ځلوبۍ وځي د ورځې وځي دا 15 منه 6 منه 10 منه پورې ښه صحیح وځي ماشاءالله دلته دغه د شینوار عزیزان د غنیخیلو خلک میلې خلک ډېر دلته راځي او که نه د نور خلک چې دلته راځي میلو ته خریداري خاطر دلته هر ځای نه خلک راځي هر ځای نه خاراتو نه اطرافو نه څنګه د خپل کار نه رضا یې که نه شکر ده بیخي دلته سره تقریبا څو نفران کار کوي ما سره 3 نفره 3 نفره کار کوي او دا ټول مواد هم د غنیخیلو کې ورته برابرول هر سام دلته سار نه برابرو ازانو سره راوځو او راځو دلته سار وخت او دا ملت تر څه ټیمه پوری بیا دا مونږ خو زه خو یم تر ماښام ازانو پورې کینم او ختمیږي مازدیګره پورې مازدیګر ختمیږي د دغې څخه چې دا دومره وخت شوی ده که مخاطره لري که نه لري پیغام لري خاطره لرم ولې نه لرم خو مال په ځای پیدا درته ووایم ستا ملګري راځه ته دا خاطرې وړاندې کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
خاطره خو داسې ولی ما د لانجې ځای کې د جلوبۍ هوټل ده د دې ورور نه چا جلوبۍ خوړلې ولې او چای هم ترې نه څښلی او خټه ډله وله نو پیسې نه یې ورکړې پیسې نه یې ورکړې ما پسې راغی وایي داسې ورسو دا سړی پیدا کړم ولې چېرته یې لټوو وایي زه د بره جوماتو کې وګورو کوم جومات کې ناست دی او دا خاطره پې تېره بس سوې جماعتو کې ورته کلر ناست شو نفر راوځي په دې راشي جومات کې ورته ناست خو بیا هم نه پیدا کړی ډېر غټ ارمان یې په زړه پاتې زړه سوی یې پاتې شو خدای دې هغه ارمانونه خدای پوره کړي چې و اسمانونه پیدا تاسو کړي کینې چې اسکو آباد اوسې ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت سره راکړ هم چې بس تا هم ډېر انتظار کړی ځکه موږ خو مسجد ته لاړو دومره مخلوق دې مسجد ته راځي چې دې کې تا د خپل نفر څنګه پیدا نه کړ ولا نه پیدا کړم نو ورپسې ډېر وګرځېدم دا نفر که ستا ویډیو ګوري څه پیغام ورته لري پیغام دا پیغام لرم بخي چې نه بخي چې ولې نه بخوا دا پیغام د چې د کالدار بندي شي او افغاني چالان شي چې به د افغاني خل راوړي میلې ته بېشکه په دغه وجه ډېر خوشحاله شوم څومره ښایسته خبرې وکړه چې دغه ځای کې کلارې چلیږي که د کلارو په ځای باندې زموږ افغاني اثار افغاني وچلول شي دلته بازار کې خرید و فروش په افغاني باندې وشي ډېر به بهتره شي درنو دوستانو مو سره تر پایه پاتې شي میله کې نور هم ګرځو دلته شینوار نظام سره به خبرې او اترې کوو عبدالعزیز خان ته څه پیغام درې شی ویل لري عبدالعزیز خو موږ ودرول چې زه څه وایم زه پیغام ما کنه وړاندې ځکه ودرېږه ها یا پیغام ما چې دا مثلا خجو خلکو ډېر افغاني راوړي او هغه راوړي افغاني راوړي کلارې باید را نه وړي دلته افغاني خفه کېږي بې ما غواړي ګراني افغاني ګران دي زنده باد افغاني زنده زنده باد الله تاسو مکه بوزي امين امين تاسو سره شیر وړاندې که کنه دا تاسو کې سمادي دا ستاسو سترګې زما دي تا ما یاري ویلې دي تا ماته د یارۍ ویلې دي نه او شینواري لونګي نه شیوال وانګي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ یو سلوټ وه خاص تو غواړم سلام او تا خدای آباد خدای کوم ځای ښه الله بخوت نه بوزا وطن کې خو یو که نه چېرته مې نور وړی الله مکه بوزا امین امین تاسو ډېره زیاته مننه راځئ تر پایه مو سره درنو دوستانو پاشه نور خپرونې را سره وګورئ شابه گل گل رضا چل چل پیکول رضا شابه ول به خوره به به رضا گل گل دا ترخه چک نگر می پیکول چل چل پیکول رضا چپس پیکول رضا خوانده زکیل رضا که پیسې نه انداسې خوره رضا وطن تولید دی رضا مبارک وي نوم مې شیرخان د سالم محمد زویم او د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا په دغه منډیانو کې کار کوم دغه میلو ته د لغمان نه راځي کوم دلته نه جلال آباد نه راځو جلال آباد نه راځي یعنی دغه نورو ولسوالۍ نه دغه د غنیخیلو میله ډېره ګرموي د ټولو ولسوالۍ نه د غنیخیلو میله خو ډېره ګرموي خو په خوړ کې ډېر بې ځایه ځای کې د علت څه ده چې دا میلې دلته خلک کوي دغه خو د
ارزاني ده پکې میرو کې دغه شی چې وګوره که بازار کې هغه شی په 100 روپۍ پیدا کېږي نو میله کې په 15 روپۍ 14 روپۍ 13 روپۍ پیدا کېږي میله کې دغه شی ده یعنی په میله کې هر څه پیدا کېږي او هر شی پیدا کېږي خو ارزانه بیا دلته په کوم موسم کې میلې ډېرې ګرمې په دغه ژمي موسم کې میلې ګرمې خو په اوړي کې چیمني اوړي کې چینی اوړي کې او چیمني غوښتنه دې څه ده غوښتنه مې د دغه حکومت نه دغه ده چې موږ یو صحیح ځای ته انتقال کړو او وار ځای ته موږ دغه خوړ نه وباسي ښه دې خوړ نه وباسي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې وخت راکړ درنو سانو تاسو څنګه چې دغه د ماما ستونزه واورېدله دغه ځای کې دغه دوه ستونزې دي چې یو کلدارې چلیږي او بل دغه ځای چې د خوړ کې دي یعنې دغه میلې ډېرې ګټورې میلې دي چې ترسره کېږي هر څه د بازار ارزانه پیدا کېږي او خپل صنعتي او زراعتي او هغه اموال چې په کور کې دوی تیاری د دې میلو ته راوړي مصر تر پای چوک خپرونه راسره درنو هیوادوالو څنګه چې تاسو دغه ساحې ویډیوګانې د میلې وکتلې همدې تر څنګ دلته مالداري ته د خلکو خپل څاروي راوستلي دي د خرڅ لپاره دلته یو کاکا مې تر څنګ ولاړ د سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم سلام وروره ښه په خیر ټیک ټاک نوم مبارک دی نوم حاجي شیر محمد حاجي شیر محمد حاجي صاحب د کوم ځای اچین ولسوالۍ دغلته د مالداري خلک چې راوړي د خرڅلاو دپاره راوړي او مالداري سږکال څنګه ده بس خلک ګزاره حال دن ور سړی غریب دی نشته نه دوا نشته نه داسې ګایګان نشته نه داسې ښه شی نشته دی بس هر سړی غریب دی خپل هغه باندې ساتي یو کپ مړۍ ورکړي لږ جوار دانې ورکړي لږ هغه ورکړي بس غریبي یې څوک یې اخلي څوک یې خرڅي یو 200 روپیو لپاره دا تا چې به زه راوړي د قیمت څه ده دا اودستي موږ وخت په 9.5 روپۍ باندې 9.5 زره کلدارې کا کلدارې دلته دا کلدارې ولې چلیږي ما ته یو سوال په دې باندې پیدا شوی دی ځکه چې دلته ګورمنټ څه په کلدارو باندې دي نو څوک یې غوانو باندې خرڅي څوک کلدارو باندې خرڅي غریز یې لاکي دي بس همدغه شی نه پکښې لګي بل شی پخوا نه رواج شوی اوس هم کې رواج دی که دغه میلې په اړه راته ووایي دغه میلې څومره وقعي چې هلته ترسره کېږي فکر کوم د دغه ساحې چې د ستاسو غني خېلې دا یو جمعه بله جمعه ترسره یوه جمعه بله پخوا پاس اوس خلک ډېر شوي لاندې خور ته راکوي یعنې ستا په یادښت باندې څو کاله کېږي چې دغه میلې ترسره کېږي زموږ په یادښت تېرو طالبان وخت نه راځنې مخکې نه مه پاس مخکې باس میدان کې اوس خلک ډېر شو لاندې خور ته راکوي دې علت څه ده چې دغه میلې ترسره کېږي دلته راټولېږي خلک د علت دا شی څوک یې راولي څوک یې اخلي څوک یې خرڅوي څوک یې قیمت یو 100 روپیو لپاره اخلي او خرڅوي یعنې یو بازار یې ځان ته معلوم جوړ کړی تر څو د خرڅو دغه بازار ده د خوړې بازار دی ډېر زیاته مننه او په نورو هیوادوالو د غږ څه ده پیغام دې څه ده په نورو هیوادوالو هم دا غږ ده چې څه به نور دی کې مونږ نور هیوادوالو پیغام دې څه ده دغه میلو په اړه باندې تاسو کوم سهولت برابر کړي څه وکړي ها نور سہولت د خلکو دا ده چې دا میلې لږ ښه ځای کې لږ روغ ځای کې خور د کوبه راشي بیا څوک هم نه پکې دغه ځای څخه کوم خاطره لري چې کله د یو څاروی راوړي تا د ګټې په تمه راوړي او هغه درنه په تاوان کې لاړ شي اخر د باندې وخت ناوخته شوی نو داسې وخت هم راځي چې کله ګټه او کله تاوان یو 500 روپۍ لی وګټي لی تاوان کوي او داسې کوم وخت راغلی چې تا ډېر په کمې ګټه باندې راوړي چې ولا دا به په دومره خرڅو مغه دو برابر یو نیم برابر چې خرڅ شوی اوسي ولې نه خامخا دا پکې راځي نو 200 روپۍ لی وګټي لی بیا که 10 روپۍ نشته دی کې ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه خدای دې خوشحال لره تاسو هم خوشحال لري چې راغلی دلته پوښتنه وکړه د پوښتنې هم ډېره مننه آباد اوسئ درنو دوستانو شینوار ځان ډېر مینهپال خلک دي مینهپال خلک دي موږ سره تر پایه پاتې شو نور خپرونې موږ سره وګورئ درنو دوستانو څنګه چې تاسو دا تېرې ویډیو کتل دلته راټول شوي یو دغه میلې ته چې دلته ټول مالداري د خلکو خپل مالونه راوړي خرڅلاو دپاره همدې تر څنګ زما تر څنګ یو مشر ولاړ دی سره به هم خبرې کوو السلام علیکم ورحمتالله وعلیکم السلام ورحمتالله نوم مبارک دی غلام نبی خان غلام نبی خان تا دلته مالونه راوړي او که څه بدلته اخلي او خرڅوي اخلي او خرڅوي د تېر کال په پرتله باندې څه کال ارزاني ده که نه قیمتي ده قیمتي ده قیمتي ده ښه یعنې نن سبا کوم مالونه ډېر قیمته شوي دي په دې کې د سیرلیم قیمته شوي دي وریم قیمته شوي دلته زیاتره چې دغه د هیوادوالو مالونو کې کمې او زیاتې راشي یا جوړجاړی راشي تاسو د مشر په صفت باندې دغه ستونزه دوی حلوئ دوی ستونزې په اسانۍ سره حلیږي په کومه فیصله باندې حل کوئ او که نه د دې حجره به ورکوي چې کوم یو مال کې ورته مثال وي چې دا دومره وزن باندې یا دومره سایز باندې بیا هغې کې تغیرات راشي بیا د دې حجره ورکوي که نه په خپلو کې فیصله کوي او ختموي ورته په خپلو کې فیصله کوو ختموي
خدای دې خوشحال لره د دغه ځای څخه چې دا دومره وخت دلته راغلی کومه خاطره لري که نه لري څه خوږه خاطره دې ځای کې ستا تېره شوې اوسي جالبه خاطره اوسي والله څه خاطره څه شته خاطره یو ښه کارکردګي په دغه ځای کې چې یو شی شوی چې ته په ډېر خوشحاله شوی خپه دی هیڅ ملاقات خپه یې خوشحاله یې ولې خپه یې کار نشته ده ملاقات هیڅ می او دې ته بیا دا تاسو دغه ساحې کې چې اوس ګورئ دا وچ خوړ ده دې ته بیا دا خواړه څنګه کوئ دا خواړه خو لکه وچ بوس ورته راوړي او بس ارداوه ورته کوي دا شوتل موتل خرڅي جوکر وای او دې ځکه چې دی بس دا جوبدل مبدل او شوتل موتل راوړي ګړې شوتل خرڅي دلته او بیا ته د خریداري لپاره ډېر کم ځای خلک راځي مده دې هر دین راځي یعنی خلک دې منډي کې خلک ډېر یعنی خلک کې خرید او فروش کوي د خار نه څوک نه راځي نه راځي نه یعنی دغه میلې چې اوس تقسیم شوي بار ولا سوالې کې زیاتې شوي ستاسو بازارونه به کم رنګ کړي او کنه وای ما نه پیژنې ولې وای اوسګارې مې کړې خولې وای ودان کلي مې وران کړې نړوم سمروجونه خو داخل پې جوړوم واه وای غوښې چونچو وخوړې او ډوکې مې پاتېنده شو وای څه په ناز به ګرځېدلې واه څنګه وای غوښې چونچو وخوړې او ډوکې پاتېنده شو څه په ناز به ګرځېدلې ناشنا کلي ته لاړې غلام نبي خانه څه توپه د سره ویسه واه دا دې خپل ده دا بېشکه ولا بل بل خو داسې دی چې بېدبي ده نو یا ماشټره وای نه یېرېږي د هزاره ځینې زه دې جدا کړم د همزولو د کتاره ځینې ابه کامیاب کې چې واسطه ولري یا خو په جیب کې د لوټو بنډل بسته ولري یا ښکلې شونډې خوله پسته ولري بس مطلب دې کړم ناکام یې بې پښتو ماشټره ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ دا نه شو دا خو زموږ او ستاسو مابین کې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې وخت دې راکړې دلته یو دوه تنکي ځوانان دي چې هغوی به هم ورته ترنم کوي هلته نږدې اوسئ راشئ ډېره زیاته مننه ملک صاحب خدای دې آباد لره آباد اوسئ او ستونزو په اړه باندې کوی ستا غږ هېوادوال اوري دغلته څه ستونزې دي څه رسېدګي ورته وشي پیغام ډېر غریب دی قسم دومره غریب دی بېدرکه غریب دی هېڅ شی هم نشته مالونه لرې که نه سړی نه لرو والله خدای دې خوشحال لره درنو دوستان دلته یو بل ځوان راسره ولاړ ده سلامونه وروره سلام تاسو ښه یاست نوم مبارک دی نوم یې برکت الله شینواری دلته یې څه شی راوړي دي میلې ته دلته مال کار کړو ریم لې خرڅول نه او هېوادوالو ته څه شی لري چې وړاندې کړي دا یو ترنم نعت غوندې به وړاندې کړو وړاندې کړه مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدق الله العظیم جزاک الله خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه په ډېر خوږ اواز سره تلاوت وکړه الله دې اجر درکړي مهرباني نه ته وړاندې کړه لونو بوټو ګړنګونه لونو بوټو ګړنګونه بوی راسي شهیدا یاره ستا له خوټۍ وینو له غرونو بوی راسي شهیدا یاره ستا له خوټۍ وینو له غرونو دا ستا د وینو برکات دی هیواد کی امنیات دی دا ستا د وینو برکات دی هیواد کی امنیات دی باسم رستا د زخمونو باسم رستا د زخمونو بوی رازی شهیدا یاره ستا له غوټۍ وینو له غرونو بوی رازی شهیدا یاره ستا له غوټۍ وینو له غرونو هیر به دې نه کړم د زړه ساره ساتم دې هر یو بلاداره هر بدی نکړم د زړه سارا
ساتم دی هر یو بلادارا وطی مینی د یادونو وطی مینی د یادونو بوی رازی شهیده یاره ستا لغوټی وینو لغرونو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. رښتیا هم ډېر زیات خوند یې وکړ. په وروستۍ کې هېوادوال د څه پیغام لري؟ څنګه پیغام ورته وړاندې کړه، یعنې څه غوښتنه لري، څه ویل لري هېوادوالو ته هغوی دپاره؟ غوښتل دغه یم چې باید تعلیم وشي او سبق مبق وایي سړی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه. ډېر یو خوندوره ترانه مې وکړه. دلته شینوار ریزانه ټول شوي چې دا ډېر مېلمهپاله او درانه خلک دي. دغه شان میلې کېږي او ځوانان راټولېږي. موږ څه تر پایه پاسې نور ځوانان سره به هم راکړي. سلام علیکم. سال صحت دې ښه ده؟ جوړې شپې ورځې په خیر تېرېږي. نوم مبارک؟ نقیب الله شینواری. نقیب الله شینواری. ښه ده، تخلص دې خپله خوښ کړي. لږ رامخکې شه سړی دس تکیې دې والې. موږ هم درته راغلو. ټیپر نه خرڅېږي، موږ درته راغلو دلته ناست یو. ټیپر د کوم ځای دی؟ ټیپر د سراچی دی. او خلطه په څو ده؟ 100 روپۍ. 100 روپۍ. 100 کلدارې. بیا کلدارې شو. 10 افغانۍ. 10 افغانۍ. افغانۍ وایې کلدارې مو وایې که نه؟ دلته کلدارې مشره. خفه کېږي. ښه څنګه دي کارونه؟ بس ښه شکر الحمدلله. یو جمعه بله جمعه راځي؟ یو جمعه بله جمعه. واده دې کړی؟ شکر. ستا په اون باندې ښار کې هلکانو ودونه مې نه دي کړي، زلمي ګرځي. هغه یې شوق نه که. او څو بچیان دي دي؟ څو بچیان دي؟ 3 بچي. دغې څخه کمې خاطرې لري نه لري؟ ټوکه لري که نه لري؟ نه هېڅ شی هم نه لرو. خدای دې خوشحال لره چې وخت دې راکړه آباد اوسې. زه در واوړم صبر تا نه شي کې زه پوښتنه وکړم چې په غوسه نه شي راته. ما نه د وطن په حال کې پوښتنه وکړه چې وطن کې څنګه چل دی، څه مشکل دی. لږ کمرې ته راوګوره، صحیح چې خلک دې وګوري. زه مړه بس کمرو. حاجي صاحب نوم مبارک دی؟ عید محمد. دغه ځای کې دا میلې یو جمعه بله جمعه ترسره کېږي؟ یو جمعه بله جمعه مونږ راځو، داسې چې کوم دی که نه بس ارزانه سبزي ګورو، غټه ملا کې وڅه شي. ستا خو به عمر هم ډېر وي که دغه میلو پر راتوی دا څومره وخت چې دا میلې دلته ترسره کېږي؟ تاریخ به یې څومره وي؟ یاره ډېر وخت یې وشو. مخکې پاس بازار کې وه، بیا چې کوم دی دې خور ته راکې وه. دغه میلې څه د خاطر په دغه شیان خلک راټولېږي؟ دا میلې په دې خاطر باندې چې دغه شیان کې خرڅوي. هر سړی خپل کوره نه یو څه راوړي او دلته یې خرڅوي. بس یو 15 روپۍ مزدورۍ دپاره. یعنې دا هغه سامان دي چې خلکو په خپلو پټۍ کې کرلي یا مالداري ساتلې ده، زراعت او صنعت او باغداري د خپل سامان دلته راټولوي. خو پټي چې کوم دی زموږ پټي ډېر سخت مشکل سره د اوبو کمبود ده. اوبو کمبود دی او اوبه دومره اسانې دي چې په هره لګټ کې د 2 غبرګ دیوالونه وکړو سیمټي 6 متره سره ور واورې او پاسه دغه سره سم کړو، بس وطن ټول پاوي کېږي. دغه ساحې خو چې دا اوبه هم ډېرې لري، دا بارانونه دي، دا لګړو کې دا روزونه اوبه راځي، دا پکې جمع کېږي او ډېر اسان پاوي کېږي. واورې هېڅ دومره خرچه نه غواړي. شګه پکې پرته، تیږه پکې پرته، ګیلکاران دلته زموږ په کور کې اشر باندې کار کېږي. په کور کې نه اشر باندې چېرته که مړه شرطه نه وزګار مزدورۍ باندې. خو خبره دا ده چې یو څه لازمي کومک ورسره وشي، دا خلک په خپله باندې دا ډیمونه او دیوالونه کړی شي. ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، بابا د دغه ځای ستونزو په اړه باندې ویلې چې دغه ځای دپاره دیوالونه ولګوي چې تر څو دغه د اوبو کار وشي او دلته وسایل زیات شي. او په وروستۍ کې د هېوادوالو ته پیغام څه شی دی؟ هېوادوالو ته مو دا پیغام دی چې هر څه کړئ، واورې خپل لمونځ اودس مه قضا کوئ، دروغ مه یئ، واورې یو بل سره دوکه مه کړئ، دغه دروغو نه لاس واخلئ. ښه صحیح چې کوم دی که نه اسلامي اصولو کې ژوند تېر کړئ. ډېره زیاته مننه بابا جانه چې وخت دې راکړه. خدای دې آباد لر چرچې ته اوسې. تاسو د بابا خبرې واورېدلې. رښتیا هم چې دغه میلې دلته ترسره کېږي، دوی ستونزې هم لري. که دولت او چارواکي موسسې دغه دپاره توجه وکړي تر څو د دوی د اوبو ستونزې حل شي او حاصلات زیات شي، دغه میلې به د زراعت څخه لاغه نه شي. مو سر تر پایه پاتې خپرونه راسره ګورئ. ډېره زیاته مننه. څنګه یې؟ نوم مبارک دی؟ محمد ابراهیم. لږ په تیزه خبره کوه. محمد ابراهیم خان، څومره وخت چې دا تکې خرڅوې؟ یاره کېږي دا شپږو کال خو به کېږي لا زیاته.
څنګه دي بازارونه هغې ته ګور چې ونه سوځېږي دغه میلو کې بازارونه څنګه دي ستاسو غریبي دې کېږي فکر کوم خپلې معذورې اولادونه دې شته او واده دې کړ څو بچیان دي همدلته تر سره کار کوي واړه دي واړه دي کومه خاطره لري جالبه خاطره لري داسې یو څه شوي چې جالبې خاطرې جالبه خاطره به څه ولرو چې جالبه د خپل کار نه یو چاته د څه وروړی به د پیسې نه 2 ځله اخسي یا د پیسې نه پات شي تاسو ته یو بل ملګری یو چا جلوبې را نه خوړلې بیا هم ستل بیا په جمعه ته ورغلو ورته کلار ناسو جلوبې به زر کې او دا دوی ورته ناسو دې سبم دغه خوړل سي خانه وي نور روان شو ماما وي پنځه خوړلې ماما ته مې نه خوړلم نه یعنی دا اوس جالبه خاطره ورته جالبه خاطره ډېر خوشحال لره آباد اوسې تاسو باندې نشته کوو الله پامان چې خو تیاری آباد اوسې د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا आवाज موږ نن ورځ په غنی خیلو کې د غنی خیلو میله دودیزه میله هیلمن یم چې دغه میلې څخه تاسو خوند اخیستی اوسي زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله صاحب دا ستاسو څخه په درانه حضور کې اجازت غواړو چیرې ته اوسئ ښه د آباد اوسئ زموږ یوټیوب چینل لا سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه